دوستانو سلامونه. تاسې به په نورو ژبو کې هغه که اردو ده که فارسي ده دري همداسې نورې ژبې چې دي تاسې به پکې د قرآن کریم یا د قرآن شریف برنامې لیدلي چې تاسې هغه له طریقه کولی شئ چې تلاوت وکړئ. نن مې تاسو ته په پلی سټور کې دغه برنامه درته کړې ده چې خوشحال سعیدي یې کړې ده او پښتو قرآن په نامه. دغه برنامه چې تاسې به له ځانه سره انسټال کړئ، ما انسټال کړې ده، زه پې اوپن باندې کلیک کوم. نو کله چې تاسې په لومړي ځل دغه برنامه خلاصه کړئ، تاسو ته به دغسې صفحه مخې ته راشي، پښتو قرآن کریم. لومړی اپشن چې تاسې یعنې سورتونه او دې خواته سپارې دي، 10 سپارې په دې ډول او سورتونه 114 دانې. نو موږ به لومړی په سوره فاتحه باندې کلیک وکړو. نو سوره فاتحه باندې چې موږ کلیک وکړل ته تاسې وینئ بسم الله الرحمن الرحیم له ترجمې سره یې هغه کړی دی، یعنې ژباړې سره تاسې دغه قرآن کریم لیدلی شئ یا تلاوت کولی شئ. نو کله چې تاسې په لومړي ځل غواړئ چې دغه خپله دا برنامه تاسو ته کوم آیت شي یا ټول سورت تاسو ته خپله مثلا پلی شي، یعنې یو اواز درته خپله شي، تر څنګ یې تاسو کولی شئ دې ژباړه هم په پښتو ژبه باندې واورئ. نو هغه لپاره تاسې باید حتما ځان سره انټرنیټ ولرئ، هغه که ډیټا وي او که همداسې وای فای. نو زه فعلا په دې بسم الله الرحمن الرحیم باندې کلیک کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه نه وروسته به که تاسې غوښتل چې ژباړه هم وکړئ یا ترجمه، نو دا لاندې چې لیکلی دا لاندې کومه ژباړه چې لیکلې په دې به تاسې کلیک وکړئ. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. نو کله چې تاسې په لومړي ځل باندې آیت تر څنګ یې په ژباړې باندې کلیک کوئ، دا به تاسې نه یو څه انټرنیټ مصرفوي، یعنې باید تاسې انټرنیټ حتما ولرئ. ګورئ زه به تاسو ته یو آیت هم ښیم. مالک یوم الدین. هغه نه وروسته په ژباړه یې کلیک کوم، ډاونلوډینګ یې ولیکه. د جزا د ورځې مالک دی. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې هم که تاسې په قرآن کریم تلاوت کې مشکل لرئ، نه شئ کولی، نو تاسې یې د انټرنیټ په مرسته سره کولی شئ چې لومړی یې ډاونلوډ کړئ، هغه نه وروسته د آیت تر څنګ ژباړه هم اورئ. نو زه فعلا بیک ځم، بیک چې لاړم دلته تاسې لیدلی شئ چې 10 سپارې ټولې دي په دغه وبښئ په دغه بخش کې سورتونه دي 114. بیا که غوښتل مو چې سپارې هغه کړئ، نو هغه لپاره به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دلته چې کلیک وکړه الف لام میم باندې فعلا کوم، نو تاسې دلته وینئ چې دغه ټوله سپاره سره د ژباړې تاسې دلته تلاوت کولی شئ. دې نه وروسته دا خو د سورتونو تر څنګ د سپارو بخش دی. دوم اپشن چې تاسې وینئ دلته د هوم څنګ کې دلته آډیو قرآن او ویډیو قرآن. نو آډیو قرآن باندې چې موږ کله کلیک کوو یا تاسې کلیک وکړئ، نو لومړي ځل لپاره څنګه چې مخکې ویلي وو باید حتما تاسې له ځانه سره انټرنیټ ولرئ. نو که غواړئ تاسې دا ټول سورتونه او یا هم سپارې له ځان سره هغه کړئ، نو دغه سور اپشن چې تاسې وینئ دغه ځای باندې به تاسې کلیک کوئ. دلته ورته حجم هم لیکلی دی چې څونه سایز لري. سوره بقره 61 MB، یعنې اډیو شکل کې یا صوتي شکل کې به تاسو ته به دا ډاونلوډېږي. زه به یو دانه تاسو ته هغه هم کوم، نو زه په دې باندې کلیک کوم. نو زه به یو دانه تاسو ته ډاونلوډ هم کوم. ګورئ کله چې لومړي ځل باندې تاسې هغه کوئ په کلیک کوئ په ډاونلوډ باندې کوئ، نو دلته وایي ښکته کړئ. نو زه به په همدغه ځای باندې کلیک وکړم. کلیک چې وکړل ته تاسې بره دغه ځای کې لیدلی شئ فعلا 0% دی، 0 MB هغه شوی دی. نو څومره چې انټرنیټ تیز یا هغومره زر به دا ډاونلوډ شي. نو هغه نه وروسته د اډیو قرآن نه لاندې دلته ویډیو قرآن هم دی. دې کې هم خو متاسفانه دلته ټول سورتونه چې دي دا نه دي هغه شوي، مثلا ویډیو یې نشته ده. یو څو په شمار یو څو سورتونو ویډیو شکل کې مثلا قرآن تلاوت کړی دی. نو زه سوره نحل باندې کلیک کوم. دلته چې کله کلیک پې وکړم دلته یوټیوب د آزموینې په نامه فکر کوم تماله ده، نو دا به دلته پلی کېږي. کیدای شي له وخت په تېرېدو سره نور سورتونه هم پکې اضافه شي.